د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي لپاره د نورستان د واما ولسوالۍ ولسونو د یو باب متوسطه ښوونځي جوړولو لپاره 4 جریبه ځمکه د پوهنې ریاست په واک کې ورکړه. پوهنې ریاست سره د همکاري د یادې ولسوالۍ د پونز سیمې خلکو کړې ده. ځایي خلک وایي له دې سره ترخوا د یاد ښوونځي د جوړولو لپاره 1510,000 افغانۍ هم راټولې کړي دي. دوی زیاتوي دا ګامې د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي لپاره اخیستی دی. ولس دغه تقریبا 4 جریبه ځمکه د مکتب دپاره وقف که او د دپاره هم څه فنډ هم پیدا که او دغه وارکاري دپاره مونږ تقریبا څه د پاسه 15 لک روپۍ قرارداد کې مونږ ورکړه چې دغه وارکاري وکړي. نو د موجوده حکومت نه امارت اسلامي نه غواړو چې مونږ سره دغه د مکتب د جوړولو کې را سره همکاري وکړي. نورستان په خاصه توګه د مرکزي نورستان خلک علم پروره وګړي دي. نو موږ خواهش او غوښتنه هم دا ده چې د اړوند ادارې څخه چې د پونز کلي شورا همدغه شان د پونز کلي لپاره یو منظمه او معیاري مکتب ودانۍ لپاره یو عملي ګام واخلي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي دا ګام داسې مهال اخلي چې په دې وروستیو کې د نورستان لرې پرتو سیمو ته هم د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پلان وروستی شوی او مسؤلین وایي لا هڅې کوي چې یاد ولایت کې د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي. همدې حال کې د واما ولسوالۍ د پوهنې امیر د ځایي خلکو دا اقدام ستایي او زیاتوي چې له دې سره به د یادې سیمې د زده کوونکو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال برابر شي. هغه د پونز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ستونزې یې درک کړي او راتلونکي کې به یې پر وړاندې لازم ګامونه واخلي. په دې برخه کې را روان 1405 کال تعلیمي کال دپاره موږ الحمدلله څه د مکاتبو برنامې لرو. نو دغه ولسونو ته انشاءالله العزیز ډاډ ورکوو چې په دغه برنامه کې چې وي نو انشاءالله العزیز لومړی حق اولویت د دې ته ورکوو چې ځکه دغه مکتب ته اشد اړتیاوې لري او د تعمیر کوم حق او چانس موږ ته په لاس کې راغله دغه ولس سره به شریک کړو. نورستان د هیواد هغه لرې پروت ولایت دی چې په تیرو 20 کلونو کې د پوهنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده هیڅ کار نه دی شوی. تازه ولایتي مسؤلین وایي په تیر کال کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت 22 بابه ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې کړي او زیاتوي چې راتلونکي کې به هم ورته ګامونه واخلي. د نورستان د ولایت مقام ویان د پونز سیمې د اوسیدونکو یا د همکاري ستایي او وایي چې د بیا رغونې په برخه کې به یې هڅې دوام ومومي. یقینا د نورستان خلک چې دي علم دوسته خلک دي، په هره برخه کې دوی له خپل نظام سره همکار پاتې شوي دي. نو موږ د دوی نه مننه کوو، دوی ته ډاډ ورکوو د ولایتي ادارې په استازیتوب چې موږ د دوی ستونزې نن له ځان سره یادداشت کړلې. د دغه مکتب د رغونې ترڅنګ د نورستان یو شمېر هغه ساحې چې دغسې مکاتبو جوړېدو ته اړتیا لري د هغوی لپاره به مکتبونه ورغوو. موږ په تېر کال کې هم شاوخوا د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د 22 بابه مکاتبو د ترمیم او رغونې لپاره کار کړی. نو په راتلونکي کې هم دا ژمنه کوو خپلو ولسونو سره چې موږ د دوی ستونزو ته متوجه یو، د دوی ستونزو ته به رسیدګي کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان اوسیدونکي له پوهنې ریاست سره دا ډول همکاري کوي، بلکې تر دې دمخه هم د ولسونو له لوري ورته اقدامات ترسره شوي. د دې ولایت اوسیدونکي له دولت غواړي چې د پوهنې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده ګامونه پورته کړي.